د اطلاعات او کلتور ریاست حافظ عبدالباري راشد وویل چې د کمپاین پر مهال د کمیټې غړو له لوري لومړی هټیوالو او دکاندارانو ته د پیاده روونو د خلاصولو په پارکینګونو کې خپلو وسایلو درولو او ښاري نظم ساتلو په پار لارښوونې او سپارښتنې وسولې تر څو د ښاري بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې مخه ونیول سي. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې د یادې کمیټې له لوري د ښار په عمومي جادو کې ترافیکي موانع او خنډونه لرې سوه او هغه هټیوال ته چې پیاده روونه او د چرۍ په سرونو باندې توکي پلورل جدي سپارښتنه وسوله تر څو بیا ځلې داسې کړنې تکرار نه کړي. ښاغلي راشد د ښاریانو څخه غوښتنه وکړه چې د عمومي سړکونو، پیاده روونو او عمومي جادو غاړو څخه خپل اجناس ټول کړي تر څو ښار کې د ترافیکي اصولو مطابق لارې او سړکونه بشپړ د وسایطو پر مخ لاړ سي. د په خبره چې د یادې کمیټې د ښاري نظم ساتلو او بې نظمۍ مخنیوي چارې به د مرکز لښکرګاه ټولو ناحیو ته ورسیږي. په ورته وخت کې هټیوالو او ښاریانو د یادې کمیټې هڅې او خدمات وستایل او د ورته کمپاینونو د دوام غوښتنه وکړله. د یادونې وړ ده چې د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون اووه بېلابېلې کمیټې لري چې په جلا جلا برخو کې خپل فعالیتونه ترسره کوي.